آیا ته د یو بزنسمن په توګه په دې پوهېږې که چېرته افغانستان ته بهرني برانډونه راشي، افغانستان ته بهرني بزنسونه څانګې راوړي، دلته څانګې جوړې کړي، دفترونه ونیسي، د افغاني برانډونو سره د افغاني بزنسونو سره څه کېږي؟ که چېرته دلته مثال زارا راشي، که چېرته دلته KFC او مکډونالډ راشي، که چېرته دلته سټاربکس د قهوې څانګه راوړي له افغاني برانډونو سره چې په همغه برخه کې فعالیت ترسره کوي، څه کېږي؟ ځکه چې تاسو د تولید په سمه توګه بلد نه یئ چې تولید څرنګه باید په ښه شکل سره وشي. تاسو د پروژې په مدیریت خبر نه یئ. تاسو په دې نه پوهېږئ چې مارکیټینګ پلان قوي څرنګه جوړ کړو د بهرنیو برانډونو په وړاندې. تاسو په خرڅلاو په سم سیستم نه پوهېږئ. تاسو د خرڅلاو سم استراتیژۍ نه دي زده کړې. تاسو د کاروبار سیستم جوړونه نه ده زده کړې چې کاروبار ته څرنګه یو سیستم جوړ کړو. ډېر څه دي چې موږ یې په فکر کې ترسره کوو، برنامه جوړوو، پلان جوړوو، خو کله چې د عمل وخت رسېږي هغه موږ نشو عملي کولی، ځکه د پروژې کومې مراحل چې دي هغه مراحل موږ نشو تطبیق کولی. په هغه مراحلو باندې موږ نه پوهېږو چې یو پروژه باید څرنګه موږ په عمل باندې تبدیله کړو. یو مارکیټینګ پلان څرنګه باید سم جوړ کړو د خپل بزنس لپاره، څرنګه د خرڅلاو یو قوي سیستم جوړ کړو، څرنګه خپل بزنس سم سیستم جوړ کړو. د هغه وخت دی چې را بشي او لکه بلدوزر بهرني برانډونه به له تاسو څخه تېرېږي. د حل یوازینۍ لاره دا ده چې تاسو خپل ځانونه باید قوي کړئ، تاسو خپل ځانونه باید ځواکمن کړئ د سیالانو په وړاندې، خصوصا هغه سیالان چې له بهر څخه دلته واردېږي او راځي.